ښاغلي تنها لومبۍ شعري مجموعه د زړه له درده مې نارې کړې په کال 2015 کې د لیکوال مل ملکن بټخیله او د شموزو غورځنګ ادبي ټولنې په مرسته د پښتونخوا ادبي ملګري ریاض سعودي عرب له اړخه خوره شوې ده. د دوی دویمه شعري مجموعه د خپل ځان سوري ته ناست یم په اپریل 2022 کې چاپ شوې ده. د ښاغلي نصیب تنها په دومره لږه موده کې پرله پسې درې مجموعې چاپ کول د ویاړ خبره ده. زه دا منم چې د ښاغلي تنها صاحب د خپلې مورنۍ ژبې سره د لیونتوب تر حده مینه ده او دا حقیقت به د ښاغلي تنها ملګرو او نورو د پښتو ژبې مینوالو تسلیم کړي وي چې هغه د هر څه د پښتو ژبې ترقۍ دپاره کوي، نه په چا احسان کوي او نه په دې خبره مغرور دی چې هغه د پښتو ژبې د خدمت په دې لار کې له نورو ملګرو نه یو څو قدمه وړاندې روان دی، بلکې ښاغلي تنها به په خپل زړه کې شکرګزار وي چې الله تعالی د هغه په ذریعه د پښتو ژبې او ادب خدمت سرته رسوي. د ښاغلي تنها چې د پښتو ژبې سره کومه مینه ده زه پرې خوشحاله یم چې په دومره ګرانۍ کې چې یو انسان پکې خپل کورني بنیادي ضرورتونه پوره کولی نه شي او هغه د پښتو ژبې سر سړه کوي، د خپل جیب په خرچ کتابونه چاپ کوي. خفه په دې یم چې هغه چاپ شوي ټول کتابونه ملګرو شاعرانو له د مینې په ډالۍ ورکولو کې ختم شي او دا رواج له پخوا راسې را روان دی چې شاعر به د خپلو بچو له خولې نوړی شو کوي، په هغه پیسو به کتاب چاپ کوي او بیا به پرې هر چاته دا جمله لیکي چې پلانکي شاعر ادیب څېړنکار ته خپل کتاب په ډېره مینه ډالۍ کوم. او دغه شاعر که زه یم او که بل څوک دغه د کتاب ډالۍ ته خوشحالیږي، دومره نه کوي چې خپل شاعر ورور نه دغه کتاب په بیه واخلي. د کوهاټ ښاغلي ایوب صاحب له دې الله جنتونه ورکړي په مردان کې د یو کتاب د مخکتنې په دوران کې دا خبره کړې وه چې د کتابونو د ډالۍ کولو دا کوم رواج راګډ شوی دی ختمول غواړي چې هر شاعر ته به خپل کتاب په ډېره مینه ډالۍ کوي، ګنې که ډالۍ دې نه کړه نو بیا به در سره غم خادي پرېږدي. کلونه تیر شول، کلونه به تیر شي، خو دا رواج ختم نه شو. زه وایم که دا خپل نږدې خواږه ملګري هم د خپل یو شاعر ملګري صرف یو کتاب په بیه اخلي نو دا ګیله به ختمه شي. د ښاغلي تنها دنیا په امن ښایسته کېږي د ټپیلو یو لاجواب کتاب دی چې تړون یې د هغه چا په نوم شوی دی چا چې پښتو ولسي ادب ته د ټپې ژوندی رنګین او شیرین سمت ورکړی دی. د هغه چا په نوم د چا ټپو چې هغه ټپیلو لیکلو ته راپارولی دی. ښاغلی نصیب زاده تنها په خپله په انسانیت مین او سوچه باچاخانې دی، ځکه یې خپل دا کتاب پښتون شازلمي حبیب یونس سالارزي ته ډالۍ کړی دی. ښاغلی حبیب یونس سالارزي یو خدایي خدمتګار په پښتو او پښتونولۍ بې کچه مین انسان او سوچه باچاخانې هم دی. له دې نه وړاندې د ښاغلي سهیل خټک کتاب ټپیز چې ټپیز نظمونه پکې راوړل شوي وو زما ډېر زیات خوښ شوی و. له دغې نه پس د ښاغلي نوررحمان سهر د ټپیزو کتاب ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو په کال 2011 کې چاپ شوی دی. کیدای شي چې دې صرف نور کتابونه هم چاپ شوي وي او دغه زما خپله کمزوري وي چې ما د هغه کتابونو مطالعه کړې نه وي. ښاغلی ظفرالناز چې په خپله د سوات د سیمې یو تکړه شاعر مینهناک انسان دی، د شعر په ژبه د ښاغلي تنها صاحب د دې کتاب دنیا په امن ښایسته کېږي ستاینه کوي. ښاغلی ناز د دې خبر اعتراف کوي چې تنها د خپلې خاورې د رنګونو ترجمان شاعر دی. ښاغلی ناز په خپل یو نظم کې لیکي چې ښاغلی تنها خپل پښتون ولس له د هغوی او د خپل ګل فکر نغمې راوړي دي. تیاره ژوند له رڼا، رنځونو زړونو له دوا، چاودلو شونډو له موسکا او د جړا کلي ته خندا راوړې ده. په سوړ موسم کې د سپرلي خوږې نغمې راوړي دي. د ښاغلي ناز مطابق ښاغلی نصیب زاده تنها د خپل دود دستور د پښتو ژبې د خپل تاریخ د پوهې او شعور امین دی چې په توره شپه کې د نور سپینې پلوشې راوړي دي.
د ښاغلي ناز دا خبره حقیقت ده چې ښاغلی نصیب زاده تنها سترګور شاعر دی، د کام د ستونزو نه خبر دی، د ساهو فکر سختن دی، ځکه چې دا هر څه د هغه په ټپیزو کې جوت دي. د ښاغلي ناز د نظم دا یو څو شعرونه: د پښتونخوا د سردارو د ګل په شان شاعره، پښتون اولس له د خپل ګل فکر نغمې دې راوړې، د خپلې خاورې د رنګونو ترجمان شاعره، لکه شپونکې د غره د څړو نه ټپې دې راوړې. پښتون شاعره سترګور لالیه، د کام د ستونزو نه خبر لالیه، د سوچه فکر او هنر لالیه، د سترګو تور د دړګي سر لالیه، زما تنها زما دیربل لالیه، لکه د ناز د شعر هر له دردانې دې راوړې. په دې کتاب دنیا په امر ښایسته کېږي کې د ښاغلیو نورالامین یوسفزي، ډاکټر محمد حنیف حیران، عدنان خیالي او د کرن خان نصري لیکونو نه پس کاري په دې مجبوره کېږي چې هغه د خامخا د تنها ټپیزې د زړه په مینه مطالعه کړي. د نورالامین یوسفزي د تاثراتو مطابق د دې ټپیزو د کامي روماني فرهنګي رنګ نه دا خبره ظاهره ده چې د دې ټپیزو شاعر په روح او فکر آباد یو کامی او کامپاله زلمی دی. د ډاکټر محمد حنیف حیران مطابق د تنها صاحب په لیکلو ټپیزو کې له هنره ډکې ټپیزې هم شته چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې کېږي. عدنان خیالي د ښاغلي تنها د ټپیزو په رڼا کې لیکي چې نصیب زاده تنها سوچه کامپرس او د ستر باچا خان بابا د فکر او کاروان غړی دی. تنها په خوله باچا خانې نه دی بلکې د بابا او د هغه د ملګرو د تحریک تاریخ او مبارزې مطالعه کړې ده. د کرن خان د تاثراتو مطابق په دې کتاب کې د مسافرۍ د ټپیزو سره سره پښتونولۍ، د ولس د بیدارۍ، د مینې او د پښتنو په بېوسۍ حال بیان شوی دی. د ښاغلي تنها دنیا په امن ښایسته کېږي د ټپیزو یو خزانه ده. په دې کتاب کې ښاغلي تنها د مسافرۍ د حالاتو، د وطن دوستۍ، د امن، د پښتون قام د بدحالۍ، د پښتونولۍ، د پښتو ژبې سره د لیونتوب تر حده د مینې او د حضرت باچا خان رحمت الله علیه متعلق خوندورې او په معیار پوره ټپیزې راوړل شوي دي. د ښاغلي تنها د خپلې مورنۍ ژبې او د دې پښتنې خاورې سره د مینې دا حال دی چې هغه ځان د دې خاورې مجنون ګڼي، په دې ویاړ کوي چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده او خدای پښتون پیدا کړی دی. هغه ځان د خپل مورنۍ ژبې لیونی ګڼي، همدغه خپل ژوند ګڼي. پښتو خپله مور او خپل ځان د دې خاورې بچی ګڼي. په دې لړ کې راځي چې د ښاغلي تنها دا ټپیزې وورو: د پښتنې خاورې مجنون یم، په فکر ناست سر په زنګون یم، د تاریخ پاڼو کې چې درون یم، زه زیږولی خدای پښتون یم، په مورنۍ ژبه به تل فخر کومه. د خپلې ژبې لیونی یم، د اغیار سترګو کې ازغې یم، زه هم په دې باندې ژوندی یم، پښتو مې مور زه یې بچی یم، مور د بچو په توره تل فخر کوینه. ښاغلي تنها دا غم زړه ته اچولی دی. ښاغلي نصیب زاده تنها دا غم زړه ته اچولی دی چې آخر ولې پښتون قام پردی شر خپل کور ته راوړي. پښتون قام سره آخر ولې دومره زیات ظلمونه کېږي. پښتون قام ولې له خپل تاریخه خبر نه دی. لیدلې کتلې خبره ده چې ډېر پښتانه د خپل پښتون قام په مقابله کې د پردي نورو قامونو سره اوږه په اوږه ملاتړ ولاړ وي، د خپل پښتون قام خپې وخي. ښاغلی تنها د پښتنو د وسایلو په بربادۍ خفه دی. هغه ګوري ویني چې له ډېرې مودې راسي د پښتنو وسایل لوټ کېږي. د ښاغلي نصیب زاده تنها د یو څو ټپیزې پر دې میدان دی، پر دې شر دی. پښتون اغست په خپل سر دی، له خپل تاریخه ناخبر دی. پنجابه بخت دی زورور دی، ورونه زما دي سر په تا قربانوینه. مونږ ته پردې شر را په سر دی، مونږ ته پردې شر را په سر دی. یارانو لر دی او کوبر دی، وطن مې ټول پر هر دی. له زړه مې یو الله خبر دی، په پښتنو باندې هر ځای کېږي ظلمونه. او د ننګیالو پاکه وطنه
د میړانو پاکه وطنه د توریالو پاکه وطنه د پښتنو پاکه وطنه ستا په سینه باندې پنجاب مزې کوي نه ښاغلی نصیبزاده تنها د خپلو ټپیزو په ذریعه پښتون اولس له درس ورکوي په خپل میړس کې د جګړو تربګنو نه یې منع کوي د پښتون کام د بیدارۍ کوششونه کوي له خپل تاریخ یې خبروي دا ځکه چې ښاغلي تنها صاحب سره نور څه غم نشته د هغه په زړه نور څه ارمان نشته هغه سره د خپل جانان غم او فکر نشته هغه له دې نه خبر دی چې د کام په ننګ تاوان نشته هغه سره صرف د خپل پښتون کام غم او فکر دی هغه سره د دې پښتونخوا د ګل ګل ښارونو د کوڅو غم دی هغه د دې پښتونخوا وطن په بربادۍ د غم اوښکې تویوي هم په دې موضوع د ښاغلي تنها صاحب د یو څو ټپیزې وړاندې کوم چې خبره واضحه شي نور د جنګونو نه کلار شي بس کړئ روان په سمه لار شي له خپل تاریخه خبردار شي پښتنو پاسې را بیدار شي نوې پیړۍ ده خلک ځان تیاروي نه په زړه مې بل څه ارمان نشته هېڅ پروا مې د ځان نشته د کام په ننګ کې تاوان نشته ما سره غم د جانان نشته د پښتنو غم به مې ډډې ولیکلي نه وطن له هر طرف ړنګ دی خلک په ژوند کولو تنګ دی پېښور بیا په وینو رنګ دی د پښتونخوا په خاوره جنګ دی دومره څوک نشته چې یې وکړي تپوسونه ښاغلی نصیبزاده تنها د امن علمبردار شاعر دی امن خوښه انسان دی د نفرت نه نفرت کوي جنګونو سوداګر ته په جار وایي چې د پښتون کام په وجنه او د دې کام په نسل کشۍ د غیرو خلکو نه مالونه مه خوره د پښتون کام نسل کشي مه کوه هغه په خپله د جنګونو د اورونو او د نفرتونو په لار تلل نه غواړي او نورو خلکو له هم د امن او د محبت په لار د تلو تبلیغ کوي په دې لړ کې د هغوی د یو څو ټپیزې ګریوان مې پرېږده زوروره مونږ امان غواړو له شره که د غندې نه وي په سندره ای جنګونو سوداګره د پښتنو په سر مه اخله مالونه یار د وهمونو په لار مه ځه زار د جنګونو په لار مه ځه ای د اورونو په لار مه ځه د نفرتونو په لار مه ځه د محبت په لار راځه در سره ځمه یاران د یو بل نه قربان شي وران محفلونه دې ودان شي تنها پوره به مې ارمان شي د نفرتونو کور دې وران شي د مینې کور دې تر قیامته پورې وینه حضرت باچا خان رحمت الله علیه د پښتون کام یو داسې اتل مشر تیر شوی دی چې د هر سیاسي ګوند خلک یې د خدماتو اعتراف کوي په ملي او بین المللي کچ هر ځای او هر چاته د باچا خان د کار او زیار ستاینه کیږي د پښتون کام د پاره د هغوی خدمات او هلې ځلې لکه د نور ښکارا او ځلند ښکاري زمونږ ګران ملګري نفسیزاده تنها په دې خوشنصیبه دی چې د هغه په زړه کې د باچا خان سره مینه غځونې کوي هغه په دې خوشحاله دی چې په خپله شاعرۍ کې د خپل باچا خان بابا ترانې وایي د پښتونخوا ترانې وایي هغه د خپل باچا خان بابا سره مینه او د هغه غلامي خپل ازادي ګڼي هغه دا ارمان کوي چې ما د خپل درمان سره خښ کړي د خپل جانان سره مې خښ کړي د باچا خان سره مې خښ کړي د دې نه دا نتیجه رابرسېره کېږي چې ښاغلی شاعر تنها په حقیقت کې یو خوږ دروند پښتون شخصیت او باچا خانې دی د هغه دا څو ټپیزې د خپل ستر بابا حضرت باچا خان سره د مینې او خلوص ښکاره ثبوتونه دي ښه په خندا ترانې وایم د ستر بابا ترانې وایم یم تنها ترانې وایم د پښتونخوا ترانې وایم هسکه غړی د باچا خان دیدن لزمه لر او بر یو پښتونستان دی یو مې زړګي بل میزان دی وطن له هر طرفه وران دی که باچا خان خوشحال خان دی ستا د یووالي په ارمان مړه شوي دي نه دا چې سیالي مو یو پلس ده مونږ سره مینه د اولس ته چا وی چې دا خواري ابس ده مونږ له همدا ازادي بس ده چې غلامان د باچا خان د فکر یونه درد هم درمان سره بې خښ کړی
د دې هم درمان سره بېخخ کړی، د خپل جانان سره بېخخ کړی، فخر افغان سره بېخخ کړی، د باچا خان سره مې خخ کړی چې د کابل جونه دواړه ته کوي نه. تاسو به د ډریون لاین نوم اورېدلی وي. په کال 1893 کې د انګریزانو او د افغانستان د امیر عبدالرحمن ترمنځ د ډریون لاین په نوم یو معاهده شوې وه. دا معاهده د ډریون نوم یو انګریزو د هغه نوم سره منسوب شوې وه. د دې معاهدې تر مخه د پښتنو دا لوی وطن د سمودې دپاره تقسیم شوی و چې تر اوسه تقسیم دی. دې ته پښتانه توره کرښه هم وایي. ښاغلی نصیب زاده تنها هم دغه توره کرښه د دوو مینانو ترمنځ یو لوی خنډ ګڼي. د هغه دا خواهش دی چې زموږ ترمنځ دغه توره کرښه نه وه نو ښه به وه. دغه شان چې نه ځای په ځای دغه پاټک او مورچه وه، بیا به هر وخت بر وطن ته پرانستې تڼۍ تلمه ټپۍ ده چې نه پاټک وي نه مورچه وي، چې بې خطره تله راتله وي، لالي دا به څومره ښه وي، کوم ډیورنډ ترمنځ نه وي، بر وطن ته به پرانستې تڼۍ تلمه. د ښاغلي نصیب زاده تنها دا کتاب د ډېرو خوندورو زړه راښکونکو او په هر لحاظ د معیاري ټپیزو مجموعه ده. لکه څنګه چې ښاغلی نصیب زاده تنها په خپل نور عملي ژوند کې یو مینهناک، مخلصه، په پښتو، پښتنو او پښتونولۍ مین انسان دی. دغه ټول حقیقتونه د هغه په لومبۍ، دویمه او په دې درېیمه مجموعه دنیا په امر ښایسته کېږي کې د ټپیزو په شکل کې څرګند ښکاري. تاسو ته د یاده وي چې هر کله د پښتو ادب کې د ټپیز دا خوندور صنف راګډ شو او ډېرو لیکونکو قبول کړو، په دې صنف کتابونه چاپ کولو رواج بیا موندو، نو ځینو شاعرانو او پوهانو د دې صنف په دې بنیاد مخالفت شروع کړو چې ټپیز دا نوی صنف د ټپې خپل هویت او اصل شکل ته نقصان رسوي. خو زما د پوهې مطابق د دغه ټولو پوهانو دا خدشه بې ځایه ثابت شوه، ځکه چې هم د دې ټپیزې په ذریعه د پښتو ټپه نوره هم وځلېده. هغه د پښتو ټپې چې له خلکو هېرې شوې وې د ټپیزې په ذریعه د خلکو په ذهنونو کې دوباره خوندي شولې، ژوندۍ شولې. زما دعا ده چې ښاغلی تنها صاحب د خپل ژوند په هېڅ یو پړاو ستړی ستومانه نه شي او ټول عمر د پښتو ژبې او ادب خدمت ته ملا تړلی ولاړ وي. د اورېدو مننه.